د نادیه ګل تازه غلطه او فحاشه ویډیو. نادیه ګل اوس تازه دوبۍ ته تللې ده او هلته یې پروګرام کړی دی او له پروګرام نه وروسته یې په هوټل کې له یو هلک سره همدا غلط کار کړی دی. ملګرو د نادیه ګل همدغه غلطه ویډیو اوس موږ ته لاسته راغله، نو موږ هم غوښتل چې له تاسو سره یې شریکه کړو. دوستانو که غواړئ چې د نادیه ګل همدا غلطه ویډیو وګورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. دوستانو نادیه ګل د پښتو ژبې مشهوره ډانسره او خوږ ژبې سندرغاړې ده چې وخت نا وخت یې خپل خاوند دوبۍ ته بیایي او هلته ورباندې د پیسو لپاره پروګرامونه کوي او اوس تازه دوبۍ ته تللې ده او هلته یې پروګرام کړی دی او له پروګرام نه وروسته د دوبۍ په یو هوټل کې له یو هلک سره د پیسو په بدل کې همدا غلط کار کړی دی چې د همدې غلط کار په دوران کې همغه هلک ورڅخه په پټه ویډیو هم جوړه کړې ده او په سوشل میډیا یې خپره کړې ده او اوس زموږ لاس ته هم راغله، نو موږ هم غوښتل چې له تاسو سره یې شریکه کړو. دوستانو د نادیه ګل همدا ویډیو ډیره فحاشه او لوڅه ده. په همدې ویډیو کې د نادیه ګل او د همغه هلک چې له نادیه ګل سره همدا غلط کار کوي ټول وجود ښکاري او پوره بربنډه ده. نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه نشو کولی چې همدا ویډیو دلته له تاسو سره شریکه کړو. ملګرو د نادیه ګل همدا لوڅه ویډیو که موږ دلته تاسو ته اپلوډ کړو نو دا د یوټیوب د پالیسي خلاف کار دی او یوټیوب زموږ چینل بندوي. که بیا هم د ثبوت لپاره د نادیه ګل همدا بربنډه ویډیو د کوم ملګري په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به تاسو ته درولېږو. ملګرو نادیه ګل هم تر اوسه د خپلې دغه لوڅې ویډیو په اړه څه سپیناوی نه دی کړی، خو که سپیناوی هم وکړي یوازې همدا خبره به کوي چې دا زما ویډیو نه ده. ملګرو د نادیه ګل همدا لوڅه ویډیو که تاسو هم لیدل غواړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به د نادیه ګل همدا ویډیو تاسو ته درولېږو. تاسو یې په خپله وګورئ او وروسته قضاوت وکړئ چې دا نادیه ګل ده او که نه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.